بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو روغ رمټ خوشحال اوسئ. دوستانو په تیر سبق کې مې 15 شیان درته ښوولي وو. الله دې وکړي چې تاسو هغه 15 شیان زده کړي وي. هغه 15 شیان نان وو، ورب وو، پرونان وو، ایجکټیو وو، کانجکشن وو. دا 15 شیان مې درته ښوولي وو. که چیرې تاسو هغه 15 شیان زده کړي وو، نن 3 شیان درته ښیم. د دې نن څخه وروسته به تاسو بالکل کولی شئ چې انګریزي خبرې دا ضروري خبرې مکملې وکړئ. دوستانو په نن سبق کې 3 شیانو کې ټوبي ورب یعنی اگزلری ورب دا درته ښیم. دویم اشاره درته ښیم چې یو شي ته موږ اشاره کوو چې دا یا هوغه دا. دریم دا درته ښیم چې هغه ته انفارمیشن کوشنز ویل کیږي یا WH کوشنز ویل کیږي. دا درته ښیم. انفارمیشن کوشنز یعنی معلوماتي سوالیه، هغه چې موږ سوالونه پکوو چې یو چا ته موږ وایو دا څه شی دی، یو چا ته موږ وایو ته چیرې یې، یو چا ته وایو ته څنګه یې، یو چا ته وایو چې دا ولې دی که، یو چا ته وایو چې دا د چا دی. اوس دا الفاظ چې موږ استعمالوو دغه چې دی دې ته ویل کیږي WH کوشنز یا انفارمیشن کوشنز. په دې باندې موږ سوالونه کوو، بیا به یو څوک موږ ته جواب راکوي. دغه دوستانو چې دغه شیان تاسو زده کړئ، بالکل به تاسو کولی شئ چې دغه ضروري خبرې د دستي پیښیږي کومې خبرې دا به تاسو کولی شئ. نو دوستانو اول راځو ټوبي ورب ته. ټوبي ورب چې دی دا ډېر قسمونه لري، ډېر دي، خو موږ د دې څخه 3 شیان راخیستي دي. هغه 3 شیان M is R دا 3 جن راخیستي دي. دا M چې دی دا یوازې د متکلم سره استعمالیږي. M یوازې د آی سره یعنی د متکلم مفرد سره، خبرې کوونکی مفرد یعنی چې یو نفر خبرې کوونکی وي دغه سره به M استعمالوي. مثال لکه څنګه، لکه I am a teacher. ما اوس څه وویله؟ ما دا وویله چې زه یو استاد یم، زه یو استاد یم. اوس ټوبي ور په دې کې څه کار وکړي؟ دغه یم نه دی چې زه استاد یم. اوس به دا خبره پاته وای زه استاد، زه یو استاد. دا یم دغه چا وکړي دا کار، دا M وکړي. دا کار یوازې ټوبي ورب کوي چې جمله په تکمیلیږي، جمله په پوره کیږي. که چیرې ټوبي ورب نه کېږي استعمال، دا جمله نیمه پاته سوه. ګوره زه یو استاد، اوس ته دی نه خبر چې ته استاد یې که نه یې. دغه یم چې مې ووایي ستا سر خلاص و چې دی استاد دی. ګوره I am a teacher. نو M چې دی دا یوازې د مفرد متکلم سره راځي، د یعنی د یو خبرې کوونکي سره راځي، د جمع سره نه راځي. اوس VM نه ویل کېږي چې VM. تاسو سابجکټ پرونانس زده کړي دي، هغه سابجکټ پرونانس چې ستاسو زده دي، نو نن تاسو کولی شئ چې زه تاسو ته صرف دا در یاد کړم چې سابجکټ پرونانس ستاسو سر خلاص. I am a teacher. زه یو استاد یم. په دې مې سر خلاصو. نو I M دا دواړه د آی سره به M خامخا راځي. دا M یوازې د آی سره راځي، د بل چا سره نشي راتلی. دویم is چې بیا دی دا د مفرد سره دا هم راځي. he she د مذکر غائب ولو چې دلته نه دی موجود. she مونث غائب وه چې دلته نه دی موجود. مذکر یعنی نر، مونث یعنی ښځه. ګوره she به و ښځه ته استعمالی، مذکر ته به هی استعمالی. د دې دوه سره از راځي او بل د اټ سره هم از راځي. اټ که ستاسې په یاد ما درته ویله چې اټ استعمالیږي د غیر ذوي العقولو دپاره او د غیر ذی روح دپاره. وینې د غیر ذوي العقول او د غیر ذی روح دپاره یوازې اټ استعمالیږي. نو اوس موږ وایو چې هی از، ګوره د چا دپاره استعمالوم؟ د غایب دپاره. هی از a doctor. He is a doctor. She is a doctor. ګوره she is یا he is هغه یو ډاکټر دی. she is a doctor. دلته is د چا کار وکړي؟ د دی. اوس ډاکټر دی و چې دا is جن لري کې هغه یو ډاکټر. ګوره درک نسو معلوم چې دی دی که نه دی دی. دا دی و نه دی، دا دی کار چا وکړي؟ دا is وکړي. نو دا ټوبي ورب چې دی دا په جمله کې ډېر غټ کار کوي. بغیر ټوبي وربه جمله نشي جوړېدلی. جمله اکثره ملګري په دې نه پوهېږي چې دا جمله څه ته وایي. جمله دې ته وایي ګوره دغه 3 الفاظ چې موږ دلته سره جوړ کړه چې یو هی دی، یو از دی، یو ډاکټر دی. دا مې سره ومشله ولا سره یو ځای مې کړل، دا سره ومشتل ترکیب یې وسو، دې ته جمله وویل سوه.
جمله دې ته ویل کېږي چې دا ډېر سره رایوځای کې، یعنی څو الفاظ مې سره رایوځای کړي، سابجیکټ او ټو بي یا ورب یا نان، دا مې سره رایوځای کړل. دا درې چې سره یوځای سول دې ته څه شی وویل سو؟ دې ته جمله وویل سو. جمله هغه ته ویل کېږي چې د یوه څه زیات الفاظ، لغتونه، ورزونه سره رایوځای کې، بس دې ته جمله ویل کېږي. دریم ټو بي آر. آر چې دی، آر مطلق د جمع دپاره استعمالیږي. په انګریزي کې یو چم سته، دا خبره یاد وساتئ چې په عربي کې مفرد سته او تثنیه سته او جمع سته. په انګریزي کې یوازې مفرد او جمع، دا تثنیه هم په جمع باندې شمار ده. یعنی د دې تثنیه دپاره یو علیحده ضمیر نشته چې موږ استعمال کو. اوس ما درته وویله ګوره آی وی پر جمع هم استعمالیږي، پر تثنیه هم استعمالیږي، پر ټولو وی استعمالیږي، او مفرد دپاره یوازې آی استعمالیږي. نو په انګلیش کې د تثنیه دپاره یو علیحده لفظ نه دی متخصص سوی، معلوم سوی. دوستانو راځو آر ته. آر بیا استعمالیږي د جمع دپاره، هغه که متکلمه جمع وي، هغه که غایبه جمع وي، هغه که مخاطبه جمع وي. ګوره وی، یو، یور، دی، د دې دپاره بیا څه شي استعمالیږي؟ آر. د دې دپاره ټو بي آر دی. د درو الفاظو دپاره چې یو وی دی، یو دی دی، یو یو دی، په مخاطب کې یو او یور دواړه په یوه لفظ هم استعمالیږي. یو، یور دواړه یو هم استعمالیدای شي. نو دلته د دې دپاره ټو بي یوازې آر استعمالیږي. الله دې وکړي چې په دې مې سر خلاص سوی وي، انشاءالله سر به مې په خلاص سوی وي. آر چې دی، آر دا کار کوي چې په از کې دا کار وکړي چې په مفرد کې و، په مفرد غایب کې دا کار وکړي چې هی از ا سټوډنټ، هغه یو شاګرد دی. شي از ا ډاکټر، هغه یو ډاکټره ده. دا دغه کار چا وکړي؟ دا از وکړي. ام بیا څه کار کوي؟ آی ام ا ټیچر، آی ام ا سټوډنټ، آی ام ا بوای. ګوره زه یو هلک یم، بوای هلک ته وایي، یعنی یم. دلته په متکلم کې د یم کار وکړي، او په دغه کې په غائب مفرد کې د کار وکړي، دا یو ډاکټر دی. ګوره دلته از معنا څه وکړه؟ دی. او آر بیا څه کار وکړي؟ موږ ډاکټران یو، موږ استادان یو، موږ شاګردان یو. ګوره د یو کار یې وکړي. تاسو شاګردان یاست. ګوره دلته بیا د یاست کار وکړي، دا یوازې د آر وکړي دا کار. خدای دې وکړي چې په دې مې سر خلاص سوی وي. راځمه اشارې ته. اشاره په عربي کې مفرد، تثنیه، د جمع دپاره، د دې دپاره جلا جلا استعمالیږي. په انګلیش کې ما درته ویلي وای چې یوازې دوه قسمه استعمالیږي، دوه قسم، هغه تثنیه په دې کې نه راځي. اوس موږ استعمالوو د یو شي دپاره دیس. دیس دا نږدې شی چې دا ما لاس ورته نیولی دی، دیس. دیس وایي و چې ته دا، او لرې ته چې ویل کېږي؟ دیټ. دیټ هغه، دیس دا، دیټ هغه، دیس دا، دیټ هغه، دیز دغه، یعنی دا ډیر شیان، دیز دا ډیر، دوز هغه لري، هغه ډیر شیان. دوز هلته جمع راله، دلته دیز، دیز، دوز، دیس، دیټ. په دې کې لږ سر خلاص کړئ. ګوره دیس دغه نږدې شی. ګوره زه څه وایم؟ دیس از ا بوک، دا یو کتاب دی. دیس از ا بوک، دا یو کتاب دی. دیس از ا بوای، دا یو هلک دی. دیس از ا پین، دا یو قلم دی. صحیح سو؟ په دې مې سر خلاص. اوس د لرې دپاره څنګه استعمالو؟ دیټ از ا ټیچر، هغه یو استاز دی، هغه. دیټ از ا بوای، هغه یو هلک دی. دیټ از ا بوک، هغه یو کتاب دی. ګوره په دې باندې دیټ د لرې دپاره، دیس د نږدې دپاره استعمال سو. دا د اشارې یو ترتیب ولو. راځم پسې دریم لره چې انفارمیشن کوشنز. انفارمیشن کوشنز یا ډبلیو ایچ کوشنز. انفارمیشن ما درته ویلی چې معلوماتي ته وایي، معلوماتي. کوشنز سوالیه، معلوماتي سوالیه. دا چې دي دا نه الفاظ دي،
دا نه الفاظ به موږ نن زده کوو، پر دې باندې مثالونه نه وایم ځکه موږ جملو ته داخل سوي پوره نه یو. صرف مې د ټوبې دپاره مثال درته ووایي یا د اسم اشارې دپاره مثال درته ووایي. دلته دا سبق غټېږي، موږ ته میسجان زیات کېږي چې سبقان لږ کوچني وي ډېر به ښه وي. دوستانو وټ وایي څه یا څه شي. وټ څه یا څه شي، دې ته چې ویل کېږي وټ. اوس زه ستاسو سوال کوم دا څه شي دی؟ وټ دا څه شي دی؟ نو هغه به په چا سره ځي؟ په دې الفاظ وټ چې دی وټ استعمالیږي د غیر ذی روح دپاره. د غیر ذی روح شي دپاره یوازې وټ استعمالیږي. هغه شیان چې روح نه لري هغه ته به څه وایي؟ وټ. څه یا څه شي، دا څه دی، دا څه دی، هغه څه دی، دا څه شي استعمالوو دلته وټ معنا څه یا څه شي، دغه معنا سوه. دویم وین یوازې د وخت دپاره استعمالیږي، یعنی کله، څه وخت، څه ټیم. ګوره څو ټیم دی، دا به په چا سره دا سوال موږ کوو؟ په وین سره به کوو. هو وایي څوک. اوس د یو چا څخه موږ پوښتنه کوو ته څوک یې، دا به په چا سره سوال کوو؟ په هو. دا څوک دی، هغه څوک و، دا به سوالونه به په هو سره موږ کوو. هو بل هوز د چا، دا قلم د چا دی، دا د چا دپاره به څه استعمالو؟ هوز معنا د چا. ویچ معنا کم. اوس زه ستاسو پوښتنه کوم کم کلم ښه دی، نو دا لفظ دا کم دپاره به موږ ویچ استعمالوو. کم یا کوم، یعنی موږ یې څوک دا سوال کوي چې کم یو یا کوم یو، دا به په چا کوو؟ ویچ. وای یعنی ولی. وای معنا ولی. تا دا کار ولی وکړي، ولی پر ځای باندې به څه راوړي؟ وای معنا ولی. هاو معنا څنګه. اوس ته ناجوړه یا بل څوک ناجوړه، زه ستاسو پوښتنه کوم هغه څنګه و، ته څنګه یې، هغه څنګه دی. ګوره دا به په چا سره وړو؟ هاو. یو هغه بل و چې هو معنا څوک، یو هاو دی، هاو معنا څنګه. هم معنا د چا سره، یعنی ته د چا سره ولاړې، هغه د چا سره ولاړې، دغه چا سره پر ځای باندې به څه راوړو؟ هم. دغه وی انفارمیشن کوشنز یا WH کوشنز، دغه الفاظ مې درته وویل، دا تاسو د ځان سره یاد کړئ. دې ته WH کوشن ځکه ویل کېږي چې د دې په سر کې WH راغلی دی یا ګر سره په دې کلمه کې WH راغلی دی، یعنی په دې کې چې دی WH راغلی دی، دا WH په وجه باندې دا ګر سره په WH باندې مشهوره شوې. نو دوستانو دغه الفاظ چې نن مې درته وویل دا تاسو ته ځان سره یاد کړئ. په راتلونکي سبق کې به پر دې باندې بیا موږ جملې یادوو. اوس مې جملې ځکه نه کوي یادې چې ملګري ډېر میسجان پر دې باندې کوي چې زموږ سبقان ډېر دی، لږ راکم کوي سبقان، دغه سبق موږ نسو زده کولی. نو دوستانو په راتلونکي کې به تاسو ته ډېره وسایي وي، ډېر پرمختګ به تاسو کولی شئ. صرف په دغه سبق کې تاسو دا کوشش وکړئ. نن مې جملې هم بعضې درکې او دلته مې د WH کوشنز یا انفارمیشن کوشنز د دې الفاظ مې هم درته وښول چې دا نه الفاظ دي، په نو الفاظ سره موږ دا سوالونه کولی شو. او د اشارې دپاره مې الفاظ در وښول چې د اشارې دپاره یا دیس دی یا دیټ دی یا دیز دی یا دوز دی، دا مې د اشارې دپاره در وښول. دوستانو خوشحال قدرمن اوسئ، په دې کې تاسو کوشش کوئ. انشاءالله په راتلونکي سبق کې به تاسو بیا خپل ځان ته په خپل اریان یاست چې دا موږ څونه پرمختګ وکړي، څونه موږ ته وسایي جوړه سوه، او بیا به پر سبق باندې ډېر خوند واخلئ. لکه د نن او د تیر سبق ډېر فرق و، ځکه په نن سبق کې تاسو ته سابجیکټ درته معلوم شوی دی چې دا سابجیکټ پرونانس دا شی دی. په نن سبق کې دا درته معلوم شوی دی چې نان دا شی دی، ورب دا شی دی، کنجکشن دا شی دی. دا شیان تاسو پیژنئ چې دا مې نن وپېژنئ، په راتلونکي سبقان کې به بیا ټوبې ور پیژنئ، اشاره به پیژنئ، او WH کوشنز یا انفارمیشن کوشنز دا به پیژنئ. بیا چې هلته داخل شو دا جملو کې به بیا دا جملې موږ سره جوړو چې دا سوالیه ده، دا منفي ده، دا مثبته ده، دا مثبت
مثبت دا منفي سوالیه ده. دغه جملې به بیا درته جوړیږي او بیا به په ټینسو کې تاسو ته ډېره وسایي په ټینسو کې چې دا شیان تاسو زده کړي هلته صرف دومره قدر غواړي چې د زمانو باندې ستاسو سر در خلاص کړم چې زمانه ماضي دا زمانه ده، حال دا زمانه ده، استقبال دا زمانه ده، یعنی پاست پریزنت فیوچر دا زمانه به هلته درته وښیم. انشاءالله بیا ډېره وسایي درته راځي. خوشحال او قدرمن اوسئ. د دعاګانو په هیله مې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.